ستړي مشئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. دا ویډیو د سی اس اس زما په خیال اومه ویډیو ده او په دې کې به موږ دوه ټاپکس هینډل کوو او هغه دي سی اس اس فلیکس بوکس او سی اس اس ګریډ. دا د سی اس اس ټول نه امپورټنٹ ټاپکس دي او دا خامخا پکار ده چې موږ ته راځي. نو راځئ چې موږ شروع وکړو د سی اس اس فلیکس بوکس نه. زه به یو نوی فایل جوړ کړم او زه به دې وکړم چې فلیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل. دا زموږ ټاپک دی. زه به دا پیج ډاکومنټ جوړ کړم او راځئ نن به دې ته دغه ورکړو چې فلیکس بوکس به ورکړو. فلیکس بوکس زه چې دی یو ډیو جوړوم او هغې ته زه نوم ورکوم کنټینر به ورکړم نوم او په دې ډیو کې چې دی زه نور بوکسز جوړوم. نو دا چل به وکړم یو 3-4 ډیوز به جوړ کړو. ډیو بوکس 1 زما په خیال که زه دا ملټیپلای بای 4 کړم 4 بوکسز راغلل. زه به د دې کلاسونه دغه خو دلته زه به ولیکم چې بوکس 1 5 6 اووم به هم جوړ کړو. دلته موږ سره چې دي اووه بوکسز دي. دلته به زه ډایرکټ دې ته د هیډ کېدن نه چې د سټایل ټیګ ورکړم او د سټایل ټیګ کې به موږ کنټینر راونیسو او کنټینر ته به موږ بیکګراوند کلر ورکړو. دا به ورکړو چې خړ غوندې کلر دی زما په خیال لایس بلو او دا بوکس 1 به هم راونیسو. بوکس 1 مې ورکړی دی او دې ته به چې دی دا بوکس 1 دې ته چې زه کم هم ډیزاین ورکوم هغه به دې ټولو بوکسونو ته لګېږي ولې چې د ټولو کلاس نوم چې دی یو شانته دی. زه دې ته چې دی ویت چې دی 250 px ورکوم او هایټ هم ورته د خونه ورکوم. بیکګراوند کلر د دې به موږ کو دا صحیح دی مړه. اوس راځئ چې د دې ریزلټ وګورو چې څه قصه ده. دا مې دا وکړو فلیکس ایچ ټي ایم ایل کولاو کو په لایف سرور کې. دلته اووه بوکسز راغلل، بوکس 1 بوکس 2 خو دا بوکسز چې دی صحیح نه ښکاري. هغه داسې ښکاري چې یو دانه ډیو دی خو زه به داسې چلو کړو دې ته به یو دغه ورکړو بورډر 6px چې لږ صحیح خو ښکاري او دې ته به زه بلیک ورکړم. اوس وګورو چې دا څه قصه کوي دې خوا. نو دلته اوس تاسو کار چې وایي بورډر پې ولګېدو او داسې بوکسز راغلل موږ ته. نو دې کې خو اوسه پورې چې موږ څه وکړل څه نوې قصه پکې نه وه. بس یو کنټینر مې جوړ کړی دی او کنټینر دننه چې دی ما یو 7 بوکسز پکې ولګول. اوس چې دی موږ فلیکس بوکس استعمال به کوو. دا کنټینر چې دی دې کنټینر نه موږ فلیکس جوړو ولې چې دا کنټینر یادوم. دې کنټینر کې موږ آیټمس ایښي دي او موږ دې آیټمس چې دی ډېر ښه غواړو چې دا ډېر ښه په لی آوټ کې راولو، ښه جوړ کړو. لکه چې موږ سره دا یو ډیو وي، د ډیو دننه واړه بچي وي لکه څنګه چې دا دي. نو موږ دا څنګه ښه طریقې سره ارګنایز کولی شو. نو د دې یوه طریقه دا ده چې موږ فلیکس بوکس استعمال وکړو. نو موږ به څه وکړو چې دا کم پیرنټ الیمنټ چې دی کم مین الیمنټ کم کې چې دننه دا نور واړه الیمنټس دي موږ به د دې پیرنټ الیمنټ ته یعنی د ډیو کنټینر چې دی دې ته به موږ وایو چې ته فلیکس یې، ته ستا ډسپلی چې ده هغه فلیکس ده. چې ما د دې ډسپلی فلیکس کړله نو دلته څه چینجز راغلل. دا ما سیو کړی نه دی، سیو شو. دلته موږ وکتو څنګه چې موږ ډسپلی فلیکس کړله نو دا چې دی بالکل په رو کې راغلی. د دې ډایرکشن نه دی دا فلیکس ډایرکشن دا په رو کې راغلی، مطلب ښي طرف نه چپ طرف ته یا چپ طرف نه ښي طرف ته داسې راغلی، رو فارم کې راغلی. خو موږ وایو چې دا په کولم کې راشي یعنی ورټیکلی بره نه ښکته راشي. نو موږ دې ته ویلی شو چې دا فلیکس ډایرکشن چې دی دا فلیکس ډایرکشن
دا چې دی کولم کا پاسه نه ښکته کا. نو دا چې اوس موږ سیف کو دلته راشو نو دوی چې دی هغه کار رالو. خو بای ډیفولټ چې دی دا رو کې وي. نو ځکه چې موږ دلته اوم نه لیکو چې دا رو کا نو هغه بیا هم موږ ته رو راکوي په رو فلیکس ډایرکشن په رو کې وي. دا به زه اوس فلحال لرې کړم. فلیکس ریپ ورته وي او دې ته به موږ ورکو چې ریپ. دا به څه شی کوي؟ دا چې دا زموږ آیټمز چې کوم دي هغه به ریپ کوي. لکه څنګه داسې ښکاري چې موږ ته ښکاري چې د دې ځای پر چې څونه ځای ونیول شو بیا چې دلته لږ ځای پاتې شو نو دلته ومه کوم بکس چې دی دلته نه راځېدله نو هغه یې ریپ کو لاندې راوستو. اوس موږ دا نور هم ریپ کولی شو. اوس که موږ وویو چې دا نورو مړوکې کېږي دا ځای هغه شانته کېږي. آخر کار دا اولني بکس پورې راغلی. زه به داسې چل وکړم چې د دې دا هایټ چې دی لږ به زیات کړم چې دا صحیح پکې ښکاري. دا دې نه به چې دی زه 80 به جوړ کړم 80 به HD شي. اوس که زه دلته ووایم چې ته دا ریورس کا نو دا به چې دی ریورس ریپ به کي. موږ که دلته وګورو دی چې دی د بوکس 7 نه شروع کړی دا بیا بوکس 1 2 3 4 5 6 دا چې دی پوره شی الټه یې کو. نو موږ دا دونه ډېر خوند نه کوي. موږ به دا واپس واړو دې ته او موږ به دې ته ووایو چې ته دا خالي ریپ کوئ. اوس چې دی موږ سره یو بل پروپرټي ده هغه چې دی جسټیفای کانټینټ دی او دا به موږ سنټر کو. چې دا موږ سنټر کو زموږ ټول کانټینټ چې دی دا به سنټر ته راشي. دا موږ دې خو وکتو تاسو وینئ چې دې ځای نه اوس دا چې دی بوکس دې ځای نه سټارټ کېږي او دا چې دی پوره اینډ ته نه ځي. دا ځای بالکل په منځ کې دی او دا بوکس هم چې دی دا په اینډ کې نه بلکې سنټر کې دی. اوس که موږ دا انسپیکټ کو او دا چې ورولو نو دا چې دی په سنټر کې به یې جمع کېږي څنګه چې تاسو دا دلته وینئ. اولویز به دا په سنټر کې وي. که موږ وغواړو چې دا لږ پاسه نه هم سنټر کې شي او لاندې نه هم په سنټر شي. اوس خو د غاړو طرف نه چې دی هورزنټلی چې دی دا په سنټر کې شو. اوس موږ غواړو چې ورټیکلی هم دا سنټر کې شي. نو دا به موږ څنګه کوو؟ دلته به موږ دې ته وایو چې الاین آیټمز چې دی دا هم سنټر موږ ته پکار دی او سنټر ورکړل شوی دی. دا چې وکړو نو موږ دلته چې وګورو پاسه نه هم د دې ډیف چې کوم ځای نه سټارټ شوی دی شاته دا بیکګراونډ کلر چې دی دا بلو غوندې کې چې دی د دې او د دې آیټمز منځ کې چې څونه فاصله ده هغونه د دې او د دې لاندې هم هغونه ګیپ دی. نو دا چې دی ورټیکلی هم منځ کې دی او هورزنټلی هم دا په منځ کې دی. وم بوکس چې دی دا د نورو ملګرو نه ډېر جدا زویم چې دا دوی سره خوا کې وي. نو ټول کوم آیټمز چې دي که هغه موږ یو بل سره خوا کې غواړو که نه چې کوم دمني لاین نه شروع کېږي لکه دمنی رو چې ده نو د هغې دپاره به موږ څه کوو؟ موږ به دې ته وایو چې ته چې دی الاین کانټینټ چې دی د هغه هم سنټر کړه. موږ ته چې د هغه سنټر کو نو موږ به وینو چې دا وم بوکس چې دی هغه هم ورسره ولګېدو. نو دا چې دی هر طرف نه ټول شیونه یو شو او په سنټر کې راغلل. موږ به اوس ورځو د CSS ګریډ طرف ته او CSS ګریډ کې به دپاره به زه چې دی یو نوی فایل جوړ کړم او هغې ته زه ورکوم grid.html او په دې کې به زه چې دی بیسک کارونه ورکوم. دې ته به زه ګریډ ورکوم CSS ګریډ دا مې ټایټل ورکو او زه دلته چې دی یو کونټینر جوړوم او په دې کې هم زه چې دی بوکسز اچوم. دې ته به زه آیټم نوم ورکوم او دلته به 1 ولیکم سلور 5. دا موږ سره نورمال کار مو کو ډایرکټ CSS ته به ورځو. زه چې دی کونټینر رانیوم کونټینر مې سلیکټ کو او زه دې ته وایم چې ته چې دی ستا ډسپلی چې دی هغه دی زه دا داسې ولې شروع کوم زه چې دی پکار چې سټایل ټیګ خو کولاو کوم. یار تاسو ما ته څه نه وایي چې خبره تا خو سټایل ټیګ نه دی کولاو کړی. کونټینر او د دې ډسپلی چې دا هغه به موږ چې دی اوس فلیکس کوو. ډسپلی ګریډ پکار ده اوس موږ ته ګریډ هم اصل کې تاسو هغه وخت کې استعمالولی شئ کوم چې تاسو کله چې تاسو خپل آیټم چې دی خپل لیاوټ کې
خپل لیاوټ ارګنایز کولو لپاره دا یو ښه طریقه ده چې تاسو د ګریډ استعمال وکړئ او د فلیکس استعمال وکړئ، فلیکس بوکس. بیکګراوند کلر هم ډایرکټ ورکم او دا به چې داسې شانته کلر به ورکم او دې ته به زه هایډ چې دی د دې به هایډ به هم ورکم او دې ته به تقریبا سیم شیونه به ورکو. او زه چې دلته دا آیټم راونیسم او آیټم ته به زه ووایم چې ته ستا بیکګراوند کلر چې دی هغه څه شی دی، دا نه دی پکار، ستا بیکګراوند کلر چې دی ما ته چې دی پکار دی یلو. بیکګراوند کلر یلو شو د دې. نو راځئ چې اوس موږ ریزلټ وګورو. اوس د دې رن کولو لپاره به موږ ته grid.html اوپن وذ لایف سرور موږ کولاو کو او تاسو وینئ چې قصه خرابه ده. هر څه 1 2 3 4 5 راغلل او ټول شی یلو دی. نو زه به دا چل وکړم چې دې ته به زه ووایم چې بورډر به ورکړم، بورډر چې دی د دې 2px solid black دې ته به هم دغه قصه وکړو او اوس به راشو دلته. اوس موږ ته دا یو بوکس، دوی منې، درې منې، څلور منې، پنځه بوکسونه راته اوس په خلا ښکاري. نو ټینشن. خو زه نه غواړم چې دا هایډ دې اوس راشي. نو تاسو دلته د دې ریزلټ وګورئ چې دغه شانته راغلی. دوی هر یو ډیو چې دی د کنټینټ په حساب کوم چې هغې کې پروت دی اخونه ځای ونیسو او خپل ځایونو کې راغلل. موږ ګورو چې دا ټول یو کولم دی، لکه بس 15 روز دي او کولم خالی یو دی. موږ غواړو چې 1 2 3 4 5 6 3 کولم دې راشي. نو کولم دپاره به موږ ته څه کولي، موږ به دې ته وایو چې ګریډ ټمپلیټ کولمز او زه به دې ته وایم چې اوټو 3 ځل مې ورته وویلې او دوی چې دی 3 ځل چونکې ورته ما اوټو ویلې نو دا چې دی 3 کولم چې دی دې جوړ کړل 1 2 3 4 5 او دلته سره راغلل. بیکګراوند کلر چې دی د دې کنټینر موږ دغه ورکړی نو دغلته د بیکګراوند کلر راښکاره شو. تاسو ته به دلته ښکاري چې موږ کنټینر دا بیکګراوند کلر ورکړو. نو اوس داسې چل وکړو چې موږ غواړو چې دا داسې برابر نه وي. لکه زه وایم چې دا یو کولم چې دی دا د وړوکی، دا د لږ غټ او دا د ټول نه غټ دی، دا وي یا د منځنی ټول نه غټ غاړه ته د واړه وي. نو زه داسې چل کولی شم چې زه د اوټو په ځای زه دې ته وایم چې 55px ستا شو، 55px ستا شو او منځ کې اوټو دی. لکه چې څونه سپیس به پاتې شو 55 او 55px نه علاوه منځ کې څونه پاتې شو هغه اوټو شو. دلته موږ وکتو 55 پکسلز دا راغلی، دا هم راغلی او دا هم 55 پکسلز کې راغلی. منځ کې چې کوم کولم پاتې شو هغه اتوماتیک څونه چې نور ځای هغه دی واغستو. نو دا چې دی د ګریډ ټمپلیټ کولم شو. دې نه علاوه که موږ غواړو چې د دې کولمز او روز منځ کې چې دی ګیپ راشي نو زما په خیال موږ د ګیپ استعمال کولی شو، ګریډ ګیپ. نو دې ته زه چې دی ورکړم چې 12 پکسل چې دی په روز چې کوم دی هغې کې دې ته دغه راکړه او دلته چې اوس موږ وګورو دا 2 روګانې دي موږ کې منځ کې پکې ګیپ راغلی. اوس که موږ د 1 او 2 کې هم که موږ ګیپ غواړو موږ سیم کار کولی شو. د کولم دپاره موږ ورته وایو چې ګریډ کولم ګیپ او د دې به موږ 12 پکسلز کو او تاسو به وګورئ چې دلته هم په کولمز کې هم هغومره ګیپ راځي. دې کې چې دی دومره انټرسټینګ څه شی ښکاره نه شو. انټرسټینګ به هله شي چې کله موږ وایو چې موږ دا اولنی بوکس چې دی غټ غواړو، وړوکی غواړو، څومره پکار دی چې هغه څنګه شي که نه د هغې سایز. نو هغې د آیټم سایز دپاره پکار دی چې موږ لاړ شو د آیټم ځای ته، دلته آیټم ته راشو. نو د هغې دپاره زه اول داسې چل کومه، زه دلته غواړم چې یو څو نور ایډیشن وکړمه ولې چې دغه زما پکار دي اوس فلحال د هغې اګزامپل دپاره چې کلیر پکې راشي. او د دې سایزینګ کې فرق راوستو دپاره موږ به دا چې د انسپیکټ کړو
او دا اولنی آیټم چې دی دا به موږ دې ته ویو چې ستا ګریډ دغه چې دی ګریډ کولم هغه چې دی 1/3 کا تاسو وګورئ چې هغه چې دی غټ شو 1 دې ځای کې سټارټ شو بیا 2 دغه ځای نه شروع شو 3 دلته راغلی نه دا 1/3 مطلب څه شی شو موږ دې کې ویو چې که نه چې دا اولنی لاین چې دی دا لاین 1 دی دا لاین 2 دی او دا چې دی لاین 3 دی ما دې ته ویلې چې د 1 نه واخله 3 درېیمني لاینه پورې چې دی د اولني آیټم له چې دی دې ته ځای ورکړه که موږ دا 1/4 کو نو دا به پوره ځای کې راشي دا چې و دا د CSS فلیکس باکس او CSS ګریډ ډېر زیات بیسیک پروپرټي ویلیوز وو او دې کې تاسو نور هم کم عام طور سره چې کم موږ نور پروپرټیز او ویلیو استعمالو هغه تاسو په دې کې هم استعمالولی شئ لکه څنګه جسټیفای کنټینټ شو الاین آیټمز شو هغه په ګریډ کې هم تاسو یوز کولی شئ زه کوشش کوم چې یوه بله ویډیو په CSS باندې راشي او زه بیا ډېر زیات انتظار نشم کولی چې موږ به کله د جاوا سکرپټ کورس چې دی هغه به موږ سټارټ کوو او هغه به بیا موږ ډېر ښه طریقې سره به هغه روانو نو تاسو نه زه ډېره مننه کوم چې زما ویډیو ته راغلی او زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې وینم د خدای په امان